بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې ویډیو کې ستاسو ته د دې سوال جواب درکوم چې دا څوک مریض وي او په خوب کې یو شی وګوري، څوک ورته وښیي چې دا وخوره یا چې ورته ورکړي چې دغه یا کومه طریقه ورته وښیي، نو آیا په دې کې د شفا علامه شته؟ هغه کوم خوبونه دي چې یو مریض انسان وګوري هغه په شفا باندې دلالت کوي. مریض انسان سره دا خوب ډیر ګوري، خوب حتما ګوري، ځکه داسې بیروني دنیا سره یې دومره تعلق نشته. هغه خپل مرض کې او خپل فکر کې مصروف وي، هغه بیروني دنیا سره دومره ډیر زیات تعلق نه وي. په دې وجه باندې دغه خوبونه قوي وي، دغه روح قوي وي، ځکه یعنې خپل ځای کې وي، ډیر نه ګرځي. د مریض خوبونه چې دي دا معتبر دي او حتما تعبیر لري. خوب که ډیر اوږد خوبونه یې لیدل یا د ویرې او د ترس خوبونه یې لیدل، مړي په خوب کې لیدل، دا بیا تعبیر نه لري، دا بیا شیطاني خوبونه دي. شیطان دې لپاره څنګه مایوس کړي او هغه ډار پیدا کړي، نو هغه ته بیا داسې د مړو خوبونه ګوري، مخکیني څوک وفات شوي ده، نو هغه ته یو ډار یو ویره واچي. په دې کې بیا ځینې خوبونه داسې وي چې هغه صحیح وي، په دې کې بیا ځینې خوبونه تعبیر کېږي. خو هغه خوبونه چې هغه ښه خوبونه وي، مریض یې ګوري او په هغه کې چا ورته شی ورکوي او دا وخوره، په دې کې درد ته ښه ده، او یا داسې کارونه چې هغه په خپل ژوند کې یعنې داسې کارونه چې هغه د مریضي نه مخکې دی کولی شو، اوس د مریضي حالت کې نشي کولی، خوب کې ګورو چې هغه کارونه دی کوي، لکه لمونځ اوس په ناسته کوي، په اشاره کوي، نو چې خوب وي چې لمونځ یې پوره وکړو، صحیح وکړو، په ویدو سره ښه صحیح پوره رکوع سجده، دا په شفا باندې تعبیر کېږي. نو داسې کله خوب کې څوک وګوري هسې ورته شی ښیي چې دغه شی وخوره، ته مریض یې او دغه شی وخوره، په دغه طریقه وخوره، دومره شیان یو ځای که سره وخوره، نو دا صحیح ده. بس هماغه شیان دي د شفا په نیت باندې استعمال کړي، چې هغه حلال شیان وي، نو هغه دې په هماغه طریقه باندې استعمال کړي. اکثر دې کې اشاره وي هغه مرض شفا ته. خپله یو کس مریض نه ده، خو بل کس هغه په خوب کې ګوري چې هغه مریض شوي، نو په دې باندې تعبیر کېږي چې هغه ځکه د مریض پوښتنه په مسلمان باندې حق ده، نو چې ته د یو چا ډېر پوښتنه نه کړې، هغه څه مشکلات لري او ته ترې خبر نه یې، په خوب کې دې څه وکتل چې هغه مریض ده، نو باید هغه پوښتنې ته ورسې. د مرض اشتباه په یو نه کړي، د مرض پوښتنه یې ونه کړي چې ته مریض یې، نه خو مریض مې خوب کې لیدلی، بلکې د خبر واخلي. کېدای شي هغه باندې سخت حالت وي، کېدای شي څه د همکاري او د مدد ضرورت وي ورته، نو ته باید دغه خبر واخلي چې ستاسو حق یو بل سره ادا شي. نو چې کله مریض خپل ځان وګوري چې روغ وي، مریض انسان ده، هغه په بستر پروت ده او خوب یې وکتل چې روغ ده، بس قرار ناست ده او فکر کوي زه خو مریض نه یم، دا هم په شفا باندې تعبیر کېږي، دا خوب صحیح ده، په دې باندې تعبیر کېږي چې دا مریض دی نه مایوسه کېږي، الله تعالی درته شفا نصیب کوي. او نور کوم علامات دي چې یو چا په د یو چا په مرض، د یو چا په شفا باندې بل کوم علامات دي چې د یو مریض په شفا باندې تعبیر کېږي چې دا مریض شفا پیدا کوي، چې الله تعالی ورته شفا ورکوي، هغه کوم علامات دي؟ چې کله یو مریض انسان وي هغه په خوب کې وګوري چې کوم شی د ده له بدن نه ووت، د خولې له لارې نه یا د پوزې له لارې نه یا د مواد غایطه له لارې نه، کوم اضافي شی د ده له بدن نه وځي، ګوري ورسره. نور وختونه مثلا دی چې کوم لارې توکوي په هغه کې چیني، یا مثلا کوم د قضای حاجت کې عادي وي، نو په مرض حالت کې دی خوب وکړو، قضای حاجت یې وکړو، په هغه کې داسې عجیب شیانو، نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې دا الله تعالی درته شفا نصیب کړي. د ده څه کوم تکلیف ده په بدن کې اضافي پیدا شوی ده، هغه تیزي، هغه انشاءالله ترې دفع کېږي، د ده بوج کمیږي، د ده مشکل حل کېږي. او یا د خولې د لارې نه یې خوب ولیده، وینه یې قی کړه، یا داسې څه شی د خولې نه یې ووت، نو دا په شفا باندې تعبیر کېږي چې الله تعالی دې مریض ته شفا نصیب کوي. او بل چې کله څوک په خوب کې وګوري چې غر ته جګېږي او هغه غر ته دی جګېږي، له تکلیف هم ده، له تکلیف سره هم جګېږي او هغه غر ته خو رسېږي، دا هم په دې باندې تعبیر کېږي چې دې ته الله تعالی شفا ورکړي. که دی مریض وي، یعنې مریض انسان د غر ته ختل په خوب کې وګوري، د غر ته ختل په خوب دې باره کې، غر ته ختل په خوب کې دې باره کې ویډیو هم شته چینل کې، تاسو هغه وګورئ، هغه هم ډېر ښه معلومات هلته هم شته چې عمومي صورت باندې غر ته ختل په خوب کې څه تعبیر لري. کله مریض ګوري په خوب کې چې ځان وینځي او یا څه شیان دي په بدن کې اضافي، هغه پاکوي، نوي کالي اغوندي، نو دا هم په شفا باندې تعبیرېدلی شي.
مثلا ځینې خلک په خوب کې وګوري څوک ورته وایي چې زمزم اوبه وڅښه یا دغه فلاني بوټی وخوري یا څه خاص میوه وخوري یا څه خاص سبزي ورته وښیي چې دغه شیان وخوره په دغه طریقه یې وخوره ته مریض یې او ته دغه شی وخوره انشاءالله الله به دې ښه کړي یا دغه مرض لپاره دې ښه ده نو هغه شیان دې وخوري همدې باره کې یو خوب هم شته او نو هغه انشاءالله تعبیر اوبه څوک په خوب کې وګوري چې د سر ویښته کموي دا هم په دې باندې تعبیر کېږي الله تعالی ورته شفا نصیب کوي باران کې څوک ګرځي مریض انسان خوب کې وګوري چې باران کې ګرځي دا هم په شفا باندې تعبیر کېږي چې الله تعالی به ته شفا نصیب کوي دې باره کې یو خوب هم ده وایي ګردو تکلیف لرم څوک ووایي دینه څوک درته زنګ وهي د مرض باره کې چې پوښتنې رانه کوي او بیا خټکي او کدو دا شیان په خوب کې لیدلي دي نو دا په شفا باندې انشاءالله تعبیر کېږي ځکه د ګردو مریض ته څه ده خټکي هم ښه ده ګردو تکلیف څه ده دا د ګرمي نه پیدا کېږي انسان ته نو خټکي هم ورته ښه ده او کدو هم ورته ښه ده او بل د سعودي نه چې څوک تا ته ویل کېږي په خوب کې چې دا د سعودي نه تا سره رابطه کوي زنګ وهي او تا ته وایي ته مریض یې د دې پوښتنه کوي دا په زمزم اوبه باندې تعبیر کېږي زمزم اوبه کې هم شفا ده چې کله په ښه مړه ګېډه باندې وڅښل شي او ځان انسان ورته تږی کړي خصوصا په روژه کې څوک خالص زمزم اوبه ځان ښه ورته تږی کړي او ښه صحیح ډېر وڅښي او په سختي سره وڅښي او ځان ښه ډک کړي ځکه حدیث شریف کې راځي ستاسو زمزم اوبه وڅښئ نو خالص یې وڅښئ او ښه ځان ډک کړئ او هر د بدن هر کونج ته یې ورسوئ معده ورته ښه خالي کړئ ځان ورته تږی کړئ او بیا دا وڅښئ د شفا په نیت په هر نیت چې څښئ هغه کې بیا هغه ستا نیت پوره کېږي دا زموږ خلک چې لږه کې څوک سعودي نه راوړي د پیالې په بیخ کې لږه کې څښي دا د تبرک لپاره وي ډېر خوار چاته نشي ورکولی خو د مریض لپاره باید مکمل پوره تنده ماتول او ځان ورته تږی کول او بیا تنده ماتول او پوره اوبه څښل او په مړه خېټه او ښه په زوره څښل نو دې کې انشاءالله شفا ده نو تا ته همدغه خوب دې ستا کتلی د ګردو تکلیف لري نو دغه خټکي وخت یې راځي وخت یې راغی هغه هم ډېر استعماله هغه هم یخ ده هغه هم تا ته ښه ده کدو هم یخ ده هغه هم تا ته ښه ده او که د زمزم اوبه ترتیب و د یو چا نه سعودي نه وغواړي او هغه زمزم اوبه هم په ځان ورته ښه تږی کړه او بیا یې وڅښه ښه صحیح نو انشاءالله دې کې بیا نیت وکړه په همدې باندې چې الله تعالی په دې ماته شفا راکوي شفا راکړي نو الله تعالی به انشاءالله تا ته شفا درکړي والله تعالی اعلم الله تعالی دې ټول مریضانو ته شفای کامل عاجل نصیب کړي ګاونډیان مې دي وایي یو ماشوم یې د هغه په لاس کې وایي توره وي او هغه لاس کې سم نشي اخیستی لاس وایي ډېر لنډ وي وایي زه بیا دا سړی وایي چې زه بیا واخلمه دا اتې او زما زوی راسره یې موږ ښه چلولی شو دا توره او صلاح دا شیان په خوب کې چې دي نو دا په دعاګانو په اذکارو په دلایل دلیل او په هغه وقار د انسان حفاظت د انسان په دې باندې تعبیرېدی شي معنا داسې هغه ګاونډي هم څه ده هغه داسې که څوک نه لري مشر یا دلسوز او هغه څه کومک ته ضرورت لري رهنمایي ته درس تدریس نو هغه سره ته همکاري کوې انشاءالله ته یا زوی دې په ترتیب سره نو دې کې انشاءالله تاسو ته خیر ده تاسو هم حفاظت کېږي د شر نه دغه د شر نه هغه ته تربیه ورکوئ ښه درس و تعلیم او تاسو ته هم خیر رسېږي والله تعالی اعلم وایي مړه نیا مې راغلې وي کور ته میل مې ورته کیک او چای کېدي او بیا وایي چهارمغز ورته مات کړو هغه بیا تش وي خراب وي دا چهارمغز نو مړي چې په کور کې راځي او هغوی یو کور نه څه شی خوري دا ښه تعبیر نه لري دې باره کې ویډیو شته د چینل کې هغه هم بیا وګوره مړي په خوب کې څه تعبیر لري د مړي لیدل په خوب کې څه وخت ښه تعبیر لري څه وخت بد تعبیر لري د دې باره کې ټولو ویډیوګانې شته نو هغه وګوره انشاءالله هلته مسلسل تفصیل شته چې یو مړی په خوب کې راځي او هغه شی خوري دا ښه تعبیر نه لري نو انشاءالله هلته به ته ستا سوال جواب شي والله تعالی اعلم بل خوب د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وایي روانې دي څوک وایي مسلمانان راجمع شوي په یو دښته کې څه هغه راځي او بیا وایي اوښې ښکاري د لرې نه خو بیا وایي اوازه وشي څه هغه نه راځي وایي په اوښ په سر یې وایي ګلان وي ډېر او هغه وایي نشي راتلی نو دا په دې باندې تعبیر کېږي د دښتې نه مراد خلکو حالت حیرانتیا مشکلات د دښتې نه دا مراد ده او داسې بیا په دې دښته کې ته خلکو سره دا امید ده چې د نبي سلام راځي نو دا دی دین باندې عمل کول سنت باندې عمل کول په ژوند کې او داسې ځینې خلک وایي بیا راځي نبي علیه سلام او بیا ځینې وروسته بیا وایي چې بیا واضح کېږي چې نه راځي نو په دې باندې تعبیر کېږي چې د سنتو عملي کول په دې منطقه کې ستاسو اوسېږئ نو هلته څوک یې کوي او څوک یې نه کوي مثلا واده په سنت طریقه باندې هغه ساده وشي
او بدون تکلف وشي مړي ښخول په سنت طریقه باندې په طریقه وشي په ساده طریقه باندې او خلکو زحمت او تکلیف ډیر نشي یا نور زموږ د ژوند نور رسم و رواجونه چې هغه د اسلام سره ټکر لري سنتو سره ټکر لري هغه شیانو کې لکه اصلاح څوک کله غواړي یو څوک خیرخوا وي یو هغه مخکې شي او د رواجونه مات کړي او اساني سره هر څه مخکې لاړ شي والله تعالی اعلم د ګلپي پټي وي وایي په هغه کې ګرځو او ملګري مې ولاړ وي همالته دننه او زه هم ورځمه وایي نو ډېر ښه شنه ګلپیان وي دا ډېر ښه تعبیر لري دا میوه او سبزي تازه چې په خوب کې وکتلی شي څومره تازه وي څومره ښه رسېدلي وي په همدې باندې تعبیر کېږي خیر و برکت انشاءالله دا درته نصیب کېږي دنیا مال حلال مال او په دې باندې هم تعبیر کېږي چې دا اتفاق او اتحاد او نیکو ملګرو سره که دا ملګري نیک وي نو نیکو ملګرو ته اوسېدل هغو سره مشوره کول دې کې انشاءالله تا ته خیر ده ژوند کې برکت راځي او سړی د فتنو او مشکلاتو نه هم بچ کېږي بل خوب دا وایي د ورور لپاره یو ځای ته تللو موږ د رشتې لپاره وایي خوب کې بیا ګورمه چې هغوی امان شي ته چې موږ تلو هغوی په خوب کې موږ ته وایي غوړي راکوي او هګۍ او موږ هغوی ته ورکوو دا ډېر ښه تعبیر لري یو شی چې تا په خوب کې ولیده چې کوم چا سره ته غواړې دوستي وکړي تاسو او هغوی دې په خوب کې ولیده چې تاسو ته شی درکړه یا تاسو هغو ته شی ورکړه دا ډېر ښه تعبیر لري معنا دا چې تاسو یو بل سره انشاءالله جوړېدی سئ د یو بل په قدر پوهېږئ او دا دوستي هم دلته خیر ده او کېږي به انشاءالله او غوړي چې ده دا نرم شی ده چې د تاسو چې کوم هلک ده ورور دی دا هم نیک انسان ده او هغه خواته څوک تاسو غواړئ کوم جینۍ ده هغه هم نیکه جینۍ ده نو انشاءالله دې کې خیر ده او ستاسو د تګ راتګ کې هم برکت ده او کوشش وکړئ چې دا معامله هم وشي انشاءالله دې کې خیر ده والله تعالی اعلم نو دا و د نن ورځې خوبونه الله تعالی دې وکړي ستاسو د خپلو خوبونو دا تعبیرونه واورئ مطمئن شئ یو ماته بیا اطمینان راکړئ اطمینان بیا راکړئ چې تاسو د خپل خوب نه مطمئن شوئ که نه زه خوشحاله کېږم په دې باندې او که تاسو جواب نه راکوئ ماته اطمینان نه راکوئ نو زه بیا کېدای شي ستاسو بل خوب ته دومره اهمیت ورنه کړم ځکه زه نه پوهېږم چې ته د خپل خوب نه راضي شوې یې ته خوب دې تعبیر شوی که نه او اطمینان ماته راکړې ومې اورېدل خوشحاله شوم او دا ویډیوګانې هم شیر کړه ملګرو سره دې چې هغوی ته که څه خیر ورسېږي او چینل شیر کړه که ته نه غواړې ویډیو شیر کړي که هغوی اشتباهي څیز دی کې ستا کوم خوب ده نو چینل کوشش وکړئ چې ملګرو سره تاسو شیر کړئ ما ته خوب لېږئ نو په همدې واتساپ نمبر په همدغه واتساپ نمبر باندې ولېږئ زنګ مه وهئ ځینې وروڼه په افغانستان نه زنګ وهي پاکستان نه ځینې وروڼه فکر کوي چې بس رابطه ورسره وکړه زنګ ورته ووهه او بس خوب ما ته به معنا کړي نو دا خو نشم کولی درکار یو کس دوه کس خو نه نو هر سهار زه واتساپ چک کومه د ورځې بند دي ستاسو د وجې نه ستاسو مزاحمت کوئ زنګ وهئ نو تاسو خپل خوب صرف هلته په اواز سره ریکارډ کړئ که په ولیکئ ولیکئ پوره ولیکئ واضح ولیکئ اول او آخر د خوب معلوم کړئ د خوب وخت معلوم کړئ نو خوب څه پوره ماته ووایي انشاءالله بیا هغه کې نور څه نه پاتې کېږي او بیا انتظار وکړئ خپل نمبر ته انتظار وکړئ په ما نمبر سره بیا زه هلته خوبونه ګورم په ما ترتیب سره خوبونه ځان سره زه نوټ کومه او بیا دغه تعبیر ګورم او بیا ټول په ترتیب باندې بیا تعبیروم انشاءالله نو کېږي مشکل نه یو ورځ که منځ کې ووځي اوس پرون ونه شو ویډیو دلته دوستانو د معاملې وي د دوستي نو نن هم شته خو نن ما پکې لږ وخت راویسته الله تعالی دې وکړي چې تاسو خفه شوي نه یئ پرون څوک انتظار شوي دي نو تر آینده ویډیو پورې تاسو په الله سپارم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته